څنګه کولی شو چې یو پروګرام انسټال کړو د میډیا پلیر لپاره یا د ویډیو پلیر چې ځینې ویډیوګانې غټ وي نو هغه په کمپیوټر کې نه ښیي. نو د هغه علت دا دی چې تاسو سره باید یا ویډیو پلیر یا مکس پلیر یا فوټو پلیر یو څه انسټال وي چې تاسو هغه کار وکړي. لکه زه دلته راځم تاسو ته یو څو ویډیوګانې ښیم چې هغه داسې دا ویډیوګانې دي اوس دا ښیي نه. دا علت یې څه ده؟ دا خو اوس ښیي فعلا په دا خاطر چې دا دلته په یو بل پلیر کې تیار څه سوي دي، یعنې کټګوري شوي دي، خو ځینې ویډیوګانې داسې شیپ ورکوي او هغه نه ښیي. نو هغه په دې خاطر باندې چې تاسو سره ویډیو پلیر یا میډیا پلیر نه وي انسټال، نو هغه به څنګه انسټالوئ؟ تاسو به راسئ خپل هغه ته، تاسو سره باید دا فایل موجود وي، لکه ویډیو یا موزیک یا پلیرونه دي، مختلف فایلونه دا باید تاسو سره موجود وي. کله چې دته راغلی په ده به ډبل کلیک وکئ، په د هر یو اوس کې لایټ ده یا ویل سي ده یا فوټو پلیر چې هر یو تاسو انسټالوئ په ډبل کلیک وکئ. ډبل کلیک نه به وروسته تاسو دلته یو آپشن راسي، یو مینو به درته راسي، یو دغه به دا به ته یس کلیک کړې. یس نه وروسته دا آپشن به څه کېږي؟ افکانګي کېږي او دا به څه کېږي او دا یس به کلیک کړه. یس نه وروسته تا سره دا داسې یو سکند وخت نیسي، بیا به نیکس کلیک کړي، بیا اګري، همداسې نیکس ده انسټال. دا به یو دقیقه 2 دقیقې یا هم نیمه دقیقه څو ثانیې وخت نیسي او دا به څه کړي کمپیوټر په تیزوالي پورې په اړه لري چې څومره وخت نیسي، کلوز به کړي. اوس تاسو چې کله هغه وکئ نور ډایرکټ پروګرام انسټال شه او تاسو کولی شئ نور ذاتي له هغه څخه استفاده وکړئ. اوس به څنګه کوئ چې یو ویډیو هغه نه څنګه استفاده وکړئ؟ لکه زه راځمه دلته زه به یو ویډیو تاسو ته پلی کړمه، لکه د کمپیوټر ټریکینګ. اوس دا ویډیوګانې پلی کوي نه په ده خاطر چې دا پلی کوي، خو دلته بل پلیر ده اوس ما سره تیار انسټال ده، خو تاسو سره به داسې نه وي. په ده به رایټ کلیک وکئ، تاسو به د اوپن ویت ته راسئ. دا اوس ما فوټو پلیر انسټال کړ، چوز انادر ایپ ته راسئ. چوز انادر ایپ نه به وروسته دا انتخاب کړئ، آلویز به انتخاب کړئ. کله چې تاسو آلویز انتخاب کړه دا به تاسو سره څه شي؟ انسټال شي او نور به ځلې هر رقم ویډیو که لوی که کوچنۍ تاسو به څه کوی شئ هغه به کتای شئ کې